حاجي صاحب و دې نه ویل چې عمرې ته څنګه لاړې؟ ملک صاحب صبر وکړه چې درته ووایم. دا د کلي خلک په بیړه چیرته روان دي؟ هغوی چیرته ولاړل؟ ملک صاحب صبر وکړه چې درته ووایم. ما د خپل MTN سیم کارت د ثبت جزئیات بشپړ کړل. وړیا ګټې مې ترلاسه کړې او په میاشتنۍ په چاچونه کې د حج عمرې سفر ګټونکی شوم او هغوی هم ولاړل چې د خپل سیم کارت د ثبت جزئیات بشپړ کړي. آیا دا وړاندیز د ټولو لپاره دی؟ نه، یوازې د هغه کسانو لپاره دی چې پیغام یې ترلاسه کړی وي. ښه داسې ووایه، زه لاړم ما ته هم پیغام راغلی و. اصلي برېښنایي تذکره دې هېره نه شي. سمه ده. د MTN د پیرودونکو د خدمتونو مرکز ته خپل اصلي برېښنایي تذکرې یا اصلي کاغذي تذکرې او برېښنایي پاسپورت سره مراجعه وکړئ او خپل سیم کارت مو راجستر کړئ. که چېرته یوازې کاغذي تذکره لرئ نو ستاسو د کورنۍ کوم غړی یا ملګری چې برېښنایي تذکره یا برېښنایي پاسپورت لري د تاییدونکي په توګه د پیرودونکو د خدمتونو مرکز ته له ځان سره راولئ. د خپل سیم کارت د ثبت د جزئیاتو په بشپړولو سره وړیا انټرنیټ او یا د MTN شمیرو ته وړیا دقیقې ترلاسه کړئ او د حج عمرې د سفر او یا نغدي ډالیو په پاچاچونه کې شامل شئ.